عبدالله پوهاند استاد دانشگاه برای بحث بیشتر در همین مورد اینجا در استودیو با من حضور دارند. آقای پوهاند به برنامه بسیار خوش آمدین. در سال 2026 با بار شما چه فرصت‌های در گسترش تجارت بین افغانستان و روسیه وجود داره؟ ډیره مننه رازق یار صاحب محترم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات تاسو ته او د ټولنیز ټولو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. که چېرته موږ وګورو خاصتا نږدې 2020 څخه دې خواته چې کله بدلون په افغانستان کې راغی نو د افغانستان اړیکې له روسیې هیواد څخه زیات سفرونه وسو. د افغانستان مقامات هلته لاړ، له هغه ځای څخه دلته مقامات راغلل. په 2021 کې که موږ تجارتي بیلانس ته وګورو زموږ 80 میلیونه ډالر صادرات واردات دوی سره وو. که څه هم صادرات زموږ ډیر کم دي. یو بل راپور له مخې په 2023 کې 8 میاشتو کې زموږ 104 میلیون ډالرو ته دا کچه لوړه سوه او په 2025 لومړنۍ 8 میاشتو کې زموږ دا کچه 366 میلیون ډالرو ته لوړه سوه. نو که دې ارقام او امار ته وګورو ورځ په ورځ سوداګرۍ کچه ورسره لوړیږي. دلته ځینې نور عوامل هم شته ځکه د روسیې کومې اړیکې چې دي له غرب سره خرابې دي نو د بدیل لارو ته دوی ګوري چې د هغې څخه منځنۍ اسیا هیوادونه دي، شمالي اسیا هیوادونه دي چې له هغې څخه یو افغانستان هم ده. نو د بدیل لارو په لټه کې دوی دي چې د دې پایله کې رسېدلي چې افغانستان سره نور اړیکې هم لوړې کړي. صحیح ده. یعنی اصل باور مو دا ده چې روسان افغانستان ته د یو ترانزیتي هیواد په شکل سره ګوري او غواړي چې هم د افغانستان بازارونه خپل کړي او هم د دې لارې نه د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، هند دې هیوادو ته لاره پیدا کړي. صحیح ده. که چېرته موږ د افغانستان موقعیت ته وګورو، افغانستان هغه دروازه ده کوم کسان چې غواړي منځنۍ اسیا ته لاړ شي باید د افغانستان له لارې لاړ شي منځنۍ اسیا ته. که جنوبي اسیا ته دا هیوادونه ځي نو باید د افغانستان له لارې نه لاړ شي. د روسیې نه تر ټولو ارزانه او کمه فاصله لاره چې ده هغه د افغانستان لاره ده چې وکولی شي د پاکستان مارکیټ ته لاره پیدا کړي، د هندوستان مارکیټ ته لاره پیدا کړي، همدارنګه ایران سره خپل روابط کړي. تر ټولو ارزانه لاره چې ده هغه د افغانستان لاره ده. د تاتارستان ونډه څه ده اوس په دې برخه کې، مخصوصا دا چې وغواړي تجارت افغانستان سره لا پیاوړی کړي؟ تاتارستان هغه جمهوري هیواد ده په روسیه کې له 8 غټ هیوادو څخه ده په روسیه کې. که چېرته موږ وګورو هغه موقعیت ته وګورو هلته یو اقتصادي منطقه ده، اقتصاد ډیر لوړ ده او بل خپله تاتار قوم چې دا له 50 سلنو څخه زیات هلته شتون لري. دا یو خپلواکه سیمه، یو خپلواکه اداره ده، اکثره پرېکړې خپله کوي. بله موضوع چې مهمه ده هغه د فرهنګ موضوع ده. دلته اکثریت مسلمانان اوسیږي نو یو مشترک فاکتور هم دلته رامنځته کیږي چې دا د دې باعث کیږي چې دا اړیکې نورې هم قوي سي. صحیح ده. او افغانستان په اوس مهال کې هم کولی شي د نورو هیوادونو نه توکي راوړي افغانستان ته او هم کولی شي د خپل توکو ته په بهرني هیوادونو کې بازار پیدا کړي چې څنګه یې خرڅ کړي. اصله مسله دا ده چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې بهرني پانګوال د راسي په افغانستان کې د پانګونه وکړي. فکر کوئ روسیه په دې برخه کې څه کولی شي؟ په کومو برخو کې کولی شي چې پانګه واچوي؟ حداقل هر هیواد کوشش کوي چې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. افغانستان 12 میلیارډه واردات لري، یعنی دا یو ښه مارکیټ ده، تیار مارکیټ شته. نو افغانستان کولی شي د روسیې له تجربې څخه هغه که په زراعت کې ده، که په صنعت کې ده، حتی که په نظامي بخش کې ده، د هغوی پانګوال تشویق کړي راسي افغانستان کې پانګونه وکړي. دلته ورته فرصتونه زیات دي، خام مواد دلته شتون لري، ارزانه کاري ځواک ورته شتون لري. نو دوی کولی شي دلته راسي پانګونه وکړي، هغه څه دلته تولید کړي چې کولی شي په ارزانه بیه بیرته خپل هیواد ته وارد کړي. هم کولی شي نورو هیوادو ته هم صادر کړي. مثلا افغانستان کې خام مواد دي، روسیه یو صنعتي هیواد ده، خام موادو ته ډیره اړتیا لري. خام مواد په افغانستان کې شته. د بیلګې په طور باندې دوی په
سون توکو کې ډېره تجربه لري. افغانستان هم د سون توکو 15 حوزې لري. نو دوی کولی شي د روسیې د ټکنالوژۍ په واسطه راسي افغانستان کې په زیرمتونونو کې، په تصفیه کې دوی کار وکړي، په کیندنه کې کار وکړي، هغه نفت دلته استخراج کړي، هم د افغانستان په بازار کې د دوی شرکتونه د دوی پانګوال خرڅ کړي، ځکه دلته ورته لویه اړتیا لري. او هم کولی شي د افغانستان له لارې دا توکي پاکستان ته، هندوستان ته، جنوبي اسیا نورو هیوادو ته هم دا صادر کړي. حیاتي پانګونه په افغانستان کې د افغانانو دپاره په اوس مهال کې د بند جوړول، همدارنګه د ریل د پټلۍ جوړول، همدارنګه د لویو لارو جوړول دي. فکر کوئ په دې برخه کې روسیه، همدارنګه په څنګ کې تاتارستان، دا هیوادونه څنګه باید دې ته اړ سي چې دوی راسي دلته پانګونه وکړي او پانګه واچوي؟ دولت باید دوی سره تړونونه ترلاسه کړي او هغوی ته امکانات برابر کړي، ځکه معافیتونه ورته برابر کړي، د پانګې لپاره ځمکې ورته ورکول سي، او بل تړونونه ورسره وکړي، هغوی ته دا قناعت ورکړي ځینې پروژې چې دي د دوی پکې هم ګټه شته. که چېرته روسیه غواړي جنوبي اسیا هیوادو ته دوی لاړ سي، نو دوی ضرورت ریل پټلۍ ته لري، سړک ته اړتیا لري، نو دوی کولی سي د خپل د ګټې لپاره دلته پانګونه وکړي، د ریل پټلۍ جوړه کړي، نور د انرژۍ بخش کړي. د انرژي هم کولی سي خپله بیرته په افغانستان کې وپلوري، د افغانستان له لارې نورو هیوادو ته هم د دې عرضه وکړي. یعنې دلته دوی خپل اړتیا هم شته. بل که موږ چېرته تحریم ته وګورو، اوس د روسیې بازار چې ده په غرب کې آهسته آهسته کمیږي، اخواته تحریمونه دي، یا کوم پانګواله چې په بهرنۍ هیوادو کې دي، خاصتا په امریکا او غرب کې دي، د دوی پانګه هلته کنګل سوې ده، نو د دوی خپله هم یو مجبوریت لري چې افغانستان ته راسي. نو دلته ورته فرصتونه زیات دي، ځکه خام مواد شته دلته، تیار یو مارکیټ ده، د 12 میلیارډو مارکیټ ده دلته افغانستان کې. نو د دوی لپاره یو ښه فرصت ده، حتی دوی مارکیټو ته اړتیا نه لري، دلته یو تیار آماده مارکیټ شته ورته په افغانستان کې. دوی باید پانګونه وکړي او تجارت وکړي. دې ترڅنګ د افغانستان کوم توکو ته باید بازار ولټول سي؟ اوس عملا د افغانستان تجارت پاکستان سره یو غټې ستونزې سره مخامخ سوی. موږ مثلا نسو کولی چې زراعتي توکي د خپل ولېږدو پاکستان ته، د هغې لارې هند ته. همدارنګه تاسو پوهېږئ په ایران کې اوس یو نوی کړکېچ رامنځته سوی، فصلي توکي موږ نسو کولی هلته یې ولیږو، ځکه چې د هغو فصلو د افغانستان فصل یو شی ده. څنګه فکر کوئ باید موږ د مسکو او همدارنګه د روسیې د نورو ښارونو بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو؟ څه چې موږ ته مهمه دي او دولت هم په دې برخه کې ډیر کار وکړي، موږ باید د وارداتو بدیل سیاست مخ ته وسو. د مثال په توګه څو کاله مخکې زمونږ خامه اوسپنه تله پاکستان ته، هلته ګاډرو سیختې نه جوړېدو، بیرته د افغانستان بازار ته راتلل. مګر نن تقریبا 500 میلیونه ډالر دلته په دې بخش کې پانګونه سوې، تر 500 زیاتې فابریکې جوړې سوې دي. همداسې روسي پانګوال هم دې ته وهڅول سوي چې راسي په افغانستان کې د سیمنټو فابریکې جوړه کړي، مثلا د انرژي بخش کې دوی پانګونه وکړي، د حتی نظامی بخش کې چې افغانستان هم ورته اړتیا لري، خاصتا په هوایي سیستم کې چې اوس موږ ورته شدیده اړتیا لرو، په دې برخه کې دوی کار وکړي. یعنې دولت یو داسې پالیسي سره لاړ سي چې زموږ واردات کم سي، صادرات مو زیات سي. د انډول په شکل باندې باید روسیې سره موږ صادرات وکړو. که موږ چېرته 1 میلیارډ واردات لرو له روسیې څخه، په مقابل کې باید موږ ورته 1 میلیارډ صادرات هم ولرو. که څه هم زموږ صادرات اوس ډېر کم دی، وچه میوه ده، ځینې کرنیز محصولات دي، مګر دا باید متنوع کړو، په مختلفو څیزونو باندې کار وکړو چې وکولی سو د روسیې مارکیټ ته ولېږدو. بل څه چې روسیه مهم تجربه پکې لري، هغه د پروسس او د پیکیجینګ موضوع ده. په کومه کوالټي چې نړیوال بازار کې محصولات پلورل کېږي، په هغې کچه زموږ محصولات نه دي. د دوی پانګوال په دې بخش کې هم وهڅول سي چې راسي افغانستان کې پیکیجینګ بخش کې، پروسس بخش کې دلته پانګونه وکړي او د افغانستان محصولات د روسیې مارکیټ په مطابق او د نورو مارکیټو په مطابق کوالټي او پیکیجینګ وکړي. صحیح ده. د افغانستان بازارونه فکر کوئ څونه آماده دي دې ته چې یو خارجي پانګوال د زړه ښه کې رادسي دلته د پانګه واچوي؟ خصوصا ثبات څونه شته، د ثبات په څنګ کې د نن ورځې امکانات څونه شته حداقل په بازارونو کې؟ امکانات ډېر شته په افغانستان کې، چالشونه او ستونزې هم شته. څه چې فرصت ده د پانګوانو لپاره، هغه د امنیت تامین ده. په ټول هیواد کې امنیت تامین سوی ده، دولت له خوا نه فرصتونه ورته مهیا سوي دي، کاري ځواک دلته شته، خام مواد شته.
ځینې ستونزې هم شته، بانکي مشکلات دي، رسمیت پیژندنې موضوع ده، په ټوله کې فرصتونه ورته زیات دي. خو دلته د دولت حمایت ډیر مهم ده. باید دولت پانګوال حمایت کړي، ځکه که موږ چیرته نورو هیوادونو ته وګورو هغوی د بیمې سیستم لري، په افغانستان کې بیمې سیستم نشته. نو دغه بیمه کولی شي دولت یو پانګوال حمایت کړي، که په راتلونکي کې دوی ته کوم ضرر متوجه کېږي نو دولت کولی شي هغه ضرر یې دوی ته ورکړي او تضمین مثلا یو پانګوال راځي، پوهاند صاحب وایي سعید راځي زه د سمټو یو لویه کارخانه جوړوم په افغانستان کې، ولې ابتدایي شی برق ده چې نه سې راکوئ، څنګه زه درته پانګونه وکړم؟ دا هم یو ښه پوښتنه ده. که چېرته هغوی سیمټ تولیدوي، دلته ټکنالوژي راوړي، پانګونه کوي، نو په څنګ کې دوی ورسره برېښنا امکانات هم لري. په سیمنټو کې چې څه لګېږي ښه مواد مثلا زغال دی، چونه ده، ریګ دغه ټول په افغانستان کې شته. دولت ورته باید زغالي سنګ هم ورکړي، ځکه له دې څخه دوی برېښنا تولیدوي. دلته فرصتونه زیات دي، په نورو بخشو کې هم فرصتونه زیات دي. لمریزه برېښنا هم ورته موږ جوړولی سو، له اوبو څخه هم برېښنا ورته جوړولی سو. په ټوله کې دولت لومړیتوب باید برېښنا ته ورکړي او هغې نه وروسته نورو پروژو ته. خو کوم کس که سیمټو کې پانګونه کوي، په څنګ کې ورسره زغال هم باید ورته آماده کړي، هم کولی شي له زغالو څخه برېښنا تولید کړي او په څنګ کې ورسره سیمټ هم تولید کړي. ډېره مننه پوهاند صاحب چې په خپرونه کې مو سره ګډون وکړ. نړۍ مننه، تاسو څخه مننه.